لس پاکستانی پولیس چیرته او څنګه ووژل شول؟ د افغان نیوز قدرمنې لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړۍ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته پاکستان ډیره اسماعیل خان کې تر 10 زیاتو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تاړې په وسلوال برید کې له 10 زیاتو پاکستانی پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځایي پولیسو ادارې پرون سه شنبې رسنیو ته په یوه استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تېره شپه شاوخوا 3 بجې په درابڼ کې پر چوډه تاړه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د درابڼ د پولیسو د مشر مرستیال ملک انس الحسین ویلي چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ انښتو 1 ساعت دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. د سرچینې په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی یې د موندلو په لټه کې دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت یا چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او یو شمېر نورې ډلې فعالې دي. دغه برید داسې مهال شوی چې 3 ورځې وروسته د فبروري په 8مه په پاکستان کې عمومي انتخابات کیږي او ورسره هم مهاله بریدونه زیات شوي دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.